د 1403 لمریز کال د زمري میاشتې 24مه چې د اسلامي امارت د واکمنېدو له درېیمې کلیزې سره برابره ده. د دې ورځې د لمانځ غونډې په مناسبت د غزني ښار سړکونو، ودانیو او څلور لارو باندې سپین بیرغونه ځوړند شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي دا ورځ ورته یوه ویاړلې ورځ ده. د جشن لپاره یې پوره چمتوالی نیول شوی. په ټوله کې 24 د اسد یوه داسې ورځ ده چې په هیواد کې کیدای شي په تیرو کې نه وي تیره سوې. نو د دې ورځې لمانځنه او دغه ورځې ته فرهنګ سازي او دغه ورځې لمانځنه یا ساتنه هغه ویاړ ده چې افغانان یې باید تل له ځان سره ولري او په راتلونکي کې باید د دغسې ورځو ډېر په ښه ترتیب سره او ډېر په ښه میړانه او په ښه شاندارو مراسمو سره باید دغه ورځ ولمانځي، ځکه دا د ټول ملت او د ټول ولس یو ګډ افتخار ده. ورته مهال د غزني یو شمېر اوسیدونکي او د اسلامي امارت مجاهدین د اسد 24مې په تړاو خپل نظر داسې څرګندوي. دا هغه ورځ ده چې په افغانستان کې خودپرستي وي او هغه زورواکي او هر څه ته د پای ټکی کېښودل شو او د هغو شهداو او فدایانو وینو رنګ راوړ او الحمدلله د دوهم ځل لپاره اسلامي امارت په افغانستان کې حاکم سو. ډېر خوشحاله د دې ورځې چې ولمانځو د راتلونکي ورځ چهارشنبه باندې. ډېر له مجاهدینو څخه ډېر خوشحاله یو چې امن و فضا ده. مخکې موږ بیخي دا منډۍ کې کار نه سوای کولی داسې. اوس شکر خوشحاله یو هر ځای ته تلای شي. دا ورځ خو ټول افغانان ورته خوشحاله دي او په ټول افغانانو دې ورځې ته ډېر زحمتونه وښکلي الحمدلله. او دا ورځ خو هر یوه ته ښه ورځ. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په راتلو وطن کې سوله حاکمه، د قدرت جزیرې له منځه لاړې، فساد ختم شو او خلکو د ارام ساه واخیسته.